سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی. د صحت په حواله په دې ویډیو کې به زه نن خبرې کوم د مخ د سپینولو د کریمونو په حواله باندې. هغه زنانه او نارینه چې د مخ سپینولو دپاره کوم کریمونه استعمالوي، هغې ته بلیچ کریم چې ورته وایي، د هغې نقصانات څه دي او دا ولې استعمال د دې استعمال ولې نه دی ښه. د دې نه مخکې چې زه په دې کریم په حواله د هغو په اجزاو باندې خبره وکړم، نو زه به اول تاسو ته ویم چې د مخ دا سرمن دا رنګ اصل کې دی څه شی. هر انسان کله که هغه رنګ توري، تورپوستی یا غنم رنګی یا سپین رنګی، نو هغه د یو خاص قسم پیګمنټس یا یو ماده په دې دغه کې سرمنه کې یا په دې پوستکي کې د دې یو خاص سیلز دي، دغه ته میلانوسایډز وایي او دغه پیګمنټ ته میلانین پیګمنټ وایي. دغه میلانین پیګمنټ چې دا په جینس کې را روان دي، جینیټیک تاسو ته هم پته وي چې لکه کم تور خلک نو د هغو به چې توري، کم چې غنم رنګ هغه شان، او د سپینو هغه هم په دغه حواله باندې سپیني. نو دا دغه په جینس کې را رواني او دا قدرتي خبره چې لکه کم خلک توري، تور رنګ نو د هغو میلانین پیګمنټ یې وایي، د دې وجه نه د هغو رنګ توري. کم چې غنم رنګ د هغو لږ کمې میلانین پیګمنټ، هغه میلانوسایډ سیلز چې کم دي هغه دا پیګمنټ لږ دغه جوړوي، کم جوړوي په هغې حساب باندې، او سپین چې بیا یې په هغو کې زیات کمي. لکه دا کم دا څه نقصان نه، لکه د هر یو خپل سکن صحت په هغې حواله باندې دغه میلانین جوړیږي. نو په جینس کې چې کوم را روان وي، نو که په چا کې کم وي نو به سپین، یا که چا کې لږ زیات وي نو هغه به توري په هغې حساب باندې. دغه میلانین پیګمنټ چې دي دا قدرتي طور څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې په جینس کې را روان وي، نو دا کریمونه چې کم دي، دا کم چې مخ سپینوي یا خلک وایي چې یاره مخ پې سپینو خلک، نو دغه میلانین پیګمنټ کمی. دغه میلانین قدرتي کم پیګمنټ یا کم رنګ چې پیدا دی، نو دا کمی، او دا چې کله کمی نو دا په غیر فطري انداز کې کمی. دا لکه ټیک خبره نه ده. نو کله چې په غیر فطري انداز کې اوسیس کمیږي، نو هغه چې دی هغه مسلې بیا پیدا کوي. دلته به بله خبره هم دا وکړم چې ګوره زمونږ په ټولنه کې د خلکو دغه دا دی، خیال دا دی چې یاره سپین رنګ چې د ښکلا علامت دی، حالانکې داسې نه ده. هر رنګ یو سپین رنګ کېدل او بل د مخ صحت دا دوه جدا سیزونه دي، یا د سرمن صحت دوه جدا سیزونه دي. اوس که سرمن ښکلي مهینه په هغې دانې نه د هغې ته نور څه مسله نه وي، نو که هغه توره کې غنم رنګ خوند به کوي. خو که کله چې په سرمن کې مسلې نورې نه، که هغه سپینه هم وي نو هغه خوند نه کوي، یا هغه روغه صحتمند سرمن نه وي. نو په ځای د دې چې مونږ په دې خبره باندې زور ولګو چې آیا سرمن دې سپینه شي، مونږ له پکار ده چې مونږ په دې خبره باندې خپل دغه وکړو، ریسرچ وکړو، یا ځان په دې مطمئن کړو چې زمونږ د مخ د صحت یا زمونږ د مخ د سرمن صحت چې دی څنګه ښه کیدی شي، یا زمونږ سرمن څنګه صحتمند کیدی شي. د بلیچ کریم یا د مخ سپینولو کریمونه چې په هغې کې عموما 3-4 قسمه اجزای، خو په دې ملکونو کې دا بین شوي دي. دا ځکه بین شوي دي چې دغه اجزا چې کوم دي هغه د صحت دپاره نه دي ښه، د مخ د سرمنې د صحت دپاره نه دي ښه. په دې وجه لکه دلته چیک اینډ بیلنس هم زیات دی. چیک اینډ بیلنس داسې چې لکه هغو چې څه پکې اچوي نو باقاعده د هغې بیا دغه کېږي، دا په لیبارټریانو کې د هغې ټیسټ کېږي چې آیا دا سیزونه اجزا چې کوم دي دا پکې شته که نشته. خو له بده مرغه زمونږ په ملک کې خو دغه هم نشته، دغه چیک اینډ بیلنس نشته، او ډېر شي کمپنیانې دي، مختلف برانډ دي، نو هغو چې پکې څه واچول هېڅ پته نه لګي. خو عموما چې کوم سیزونه دي اجزا لیکي، نو د هغې هم خپل دومره مضر اثرات دي چې هغه هم مسلې پیدا کولی شي. په دې بلیچ کریمونو کې د ټول نه غټ جوس چې کوم یا هایدروکوینون ورته وایي، دغه هایدروکوینون په 2% کې یا په 4% کې استعمالیږي. دغه هایدروکوینون چې نو دا لکه د مخ چې دی دا حساسیت سیوا کوي نور ته، لکه سنسیټیویټي زیاته شي د مخ. سنسیټیویټي داسې زیاته شي چې کله دی کله بیا نور ته سیلمه کېږي، نو هغه یا سېزلی کېږي، یا پې نور اثرات تابکاري اثرات چې په هغې ډېر زیات اثر کوي. د دې نه علاوه ټاپیکل ریټینایډز ورته وایي بل جوز، هغه پکې استعمالیږي. دی چې دی د مخ د پوستکي یا سرمنه نري کوي، د دې دا مضر اثرات دي. دغه شانتې بل پکې د دې نه علاوه پکې سټیرایډز استعمالیږي. نو سټیرایډ چې دي نو هغه په خپله یو خطرناک څیز دی، که هغه د سرمن دپاره که د وجود دپاره، سټیرایډز په خپله خطرناک دي. او دغه سټیرایډ چې دي نو بیا دا کار کوي چې لکه د مخ دا رګونه چې کوم دي، کوم چې بلډ سپلای وړي، نو هغه نري کوي او کمزوري کوي. نو دغه نري چې او کمزوري شي، نو په دې وجه لکه دغه سیلز چې کوم دي، د مخ دا سیلز چې کوم دي، دا سرمنې دا زر زر نه جوړیږي، صحیح نه جوړیږي. نو په هغې کې بیا هغه مخ چې دی هغه شانتې دغه نه وي،
څنګه چې لکه صحتمند مخ یې هغه شانتې بیانوي او نورې مسلې ورته پیدا کولی شي. د دې نه علاوه چې دی نو دغه لکه د دغې نري کېدو سره چې دغه وینې سپلای ورته کمه شي نو هسې هم هغه مخ چې دی هغه د مختلف دغه ښکار شي، لکه په دې بیا دانې راختی شي، په دې باندې بیا ویښته راخیږي، دا نور نری شي. په دې د دې نه علاوه یو بل اهم جز چې پکې کم دی او د ټولو نه خطرناک به ورته ووایم هغه مرکري ده. په دې کې دا مرکري چې کومه ده نو هغه څنګه چې ما خبره وکړه د نور ساید افیکټس نه علاوه کوم چې ما ووی لکه په مخ ویښته راخیږول، په مخ پوستکې نری کول، د مخ دغه چې کوم دی رګونه نری کول، دا ټول څیزونه خو مرکري چې کومه ده نو هغه کارسینوجینک هم ده. کارسینوجینک دی ته وایي چې دی د مخ د سرمنې کینسر هم جوړولی شي یا پیدا کولی شي. نو دا کریمونه چې څوک استعمالوي نو هغو مختلف د هغو د مخ هغه خپله ښکلا چې دغه ختمه شي. د هغې وجه دا چې دغه میلانین چې کوم قدرتي میلانین دی نو هغه ته په غیر فطري طریقه باندې کمی یا ختمې او ته د خپل مخ سپینې. نو د دې استعمال چې کمی نو مختلف برانډونه دي، هر یو بیا پکې دغه په مختلف کانسنټریشن کې استعمالوي او هر یو دا کوشش کوي چې یاره زما دا پراډکټ چې دی زر کار وکړي او زر خلکو ته ریزلټ ورکړي. نو د هغې وجه نه دا څیزونه پکې په ډېر زیات مقدار کې استعمالوي چې هغه ډېر زیات خطرناک دي. نو دغه ټولو خلکو ته زما دا پیغام دی که هغه زنانه دي که نارینه دي چې د دې بلیچ کریمونه د مخ د کریمونو استعمال دې پرېږدي، ځکه چې په دې ملکونو کې دغه استعمال ختم شوی دی. خو د مخ صحت چې دی هغه جدا چیز دی، د هغې دپاره مختلف دغه تاسو پروډکټس تاسو استعمالولی شئ. لکه که ستاسو رنګ غنم رنګ دی نو په هغې کې تاسو د خپل مخ سرمنه ښه ساتلی شئ، که تور دی په هغې کې ساتلی شئ، که سپین دی نو په هغې کې ساتلی شئ. خو کله چې تاسو دا بلیچ کریم یا د مخ سپینولو کریمونه استعمالوئ نو دا تاسو له ډېر لوی نقصان درکوي. د ویډیو کتو یو جهان مننه.